په افغانستان کې د هرې ورانکارې ډلې پر وړاندې دا ځواکونه پرېکنده او غوڅ عملیات ترسره کوي. د سیمې د امنیت او ثبات لپاره په کار ده چې ټول هیوادونه په ګډه د داعش ډلې پر وړاندې پرېکنده او عملي ګامونه پورته کړي ترڅو سیمه د ټیکاو لور ته حرکت وکړي. د اسلامي امارت چارواکي وایي چې په نږدې 3 کلن مزل کې داعش وسلواله ډله سخته ځپلې او چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره نام نه کړي. په دې تړاو د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال وایي چې تازه سرپرست وزیر کابل ته د اندونیزیا جمهوریت د سری میاشتې او د جماعتونو شورا رئیس او د دې هیواد د ولسمشر له پخواني مرستیال محمد یوسف کالا او مل پلاوي سره کتنه کې ویلي د داعش او مخدره توکو پر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه بریالۍ ده. متقي صاحب وویل له 45 کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې امن راغلی او د انرژي، کانونو، کرنې، سړک جوړونې، صنعت او بېلابېلو برخو کې د سوداګرۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې مخ پر پراخېدو دي او له ګاونډیو او سیمې سره ښې اړیکې ساتلې دي. دغه راز متقي صاحب وویل چې افغانستان لیواله دی چې د جنوب ختیځې اسیا له هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. همدا ډول متقي صاحب وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش او مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې بریالی شوی دی او د نړۍ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. دغه راز تکل زیاته کړې چې د کتنه کې اندونیزیایي پلاوي ویلي هیواد غواړي چې د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې اړیکې پراخې کړي. د اندونیزیا جمهوریت د هلال احمر او د جماعتونو د شورا رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال محمد یوسف کالا د افغانستان سیاسي وضعیت او امنیتي وضعیت مثبت وارزاوه او وویل چې اندونیزیا غواړي چې د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې اړیکې پراخې کړي او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان واقعي وضعیت به د اندونیزیا حکومت او خلکو ته په ډاګه کړي. نوموړي همدا ډول وویل چې اندونیزیا هیله لري چې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې همکاري وکړي او افغان محصلینو ته بورسونه او فلوشیپونه ورکړي. د ناستې په پای کې دواړو لورو د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او تعلیمي برخو کې د اړیکو په پراختیا او پیاوړتیا باندې ټینګار وکړ. کارپوهان بیا وایي چې داعش او القاعده دواړه هغه ډلې دي چې له تیرو څو لسیزو راهیسې د ځینو هیوادونو له لوري د خپلو سیاسي موخو ترلاسه کېدو په پار په ګاونډ پاکستان کې روزل شوي چې د جګړې قربانیان هم افغان ولس دی. دوی ټینګار کوي چې افغان ولس له دې وروسته په پردي پالو باندې نور باور ونه کړي. داعش، القاعده دا ټول ته معلومه ده چې په دې څو لسیزو کې په پاکستان کې روزل شوی ده. هغه هم د یو شمېر هغو مغرضو هیوادو چې په دې سیمه کې خصوصا په افغانستان کې سیاسي اهداف لري. د دغو نړیوالو برقدرتو هیوادو د سیاسي اهدافو لاسته راوړلو لپاره افغان ولس او افغانستان قرباني شوی ده. اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې باید ملت په دې باندې پوه شي چې نور په دغو پردیو باندې باور کول تاریخي تېروتنه ده. اوس باید یو ملي یووالی، ملي وحدت په افغانستان کې رامنځته شي تر څو د دغو ډلو ټپلو مخنیوی په افغانستان کې ترسره کړي. ځینې نور بیا وایي چې داعش د غربي هیوادونو له ادرسه د خپلو موخو ترلاسه کېدو لپاره جوړه شوې چې پر باور د افغانستان د نامنۍ لپاره داعش د پاکستان لخوا تمویل کیږي. دوی زیاتوي چې یو شمېر هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي موخو ترلاسه کېدو لپاره داعش ته لبیګري پیل کړې ده. داعش پدیده د غربي نړۍ د انګلستان او د امریکا په واسطه د عربي ملکونو د ځپلو دپاره جوړه سوله او ترې کار واخیستل سو او عربي ملکونو ته لوی زیانونه واړول. د افغانستان جغرافیا او د اسیای میانه د ناامنیو دپاره هم داعش د پاکستان په واسطه تمویلیږي، تربیت کیږي او اکمالیږي او لاره ورته همواریږي چې تر څو په سیمه کې د القاعدې په ځای د داعش نه اوس کار واخیستل سي او داعش ته لویه لاپیګري په سیمه کې او په نړیوال بیس کې روانه کړې ده.
په افغانستان کې د داعش په اړه وخت ناوخت د سیمې هیوادونه تور پورې کوي، هغه څه چې اسلامي امارت په وار وار رد کړي او ټینګار کوي چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.